بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 204 نمبر صفحه، 94 درس، البته د یوټیوب 94 برخه ده او د کتاب 53 درس دی او نهمه وحده الوحدة التاسعه الكلام کیو. نو رازو التدریب الاول په 53 درس کې لومړی تمرین دی: تبادل السؤال والجواب مع زملائك كما في المثال. سوال او جواب تبادله کړئ خپلو ملګرو سره. زمیل ملګری، زملا ملګرو ته وایي. کما فی المثال لکه څنګه چې په مثال کې دی. ګورو په مثال کې څنګه دی. اريد ثوبا، جامې غواړم یا کمیس غواړم. ماذا تريد، څه غواړې؟ اريد قميصا، قمیس غواړم. ماذا تريد، څه غواړې؟ اريد نظارة، چشمې غواړم. ماذا تريد، څه غواړې؟ دا مثالونه دي. اوس دلته چې دی دا لاندې عکسونه دي، تصویرونه دي. دا به همداسې تاسې په دې کې مثالونه را جوړ کړئ. مثلا ته ویلی شې اريد قلما، اريد کتابا، یا اريد معجما، اريد طماطم. نو ته ورته چې ماذا تريد، څه غواړې؟ دا الف و ب ته راځو. اريد القميص الازرق، آسماني رنګه قمیص غواړم. ای قمیص تريد، هلته څه غواړي؟ دلته کوم قمیص غواړي؟ هغه نوعیت پوښتنه ده. اريد القميص الابيض، سپین قمیص غواړم. ای قمیص تريد، کوم قمیص غواړي؟ دلته نو درې مثاله دي، دا به تاسې را جوړ کړئ. القميص الاسود، مثال به یې داسې را جوړ کړئ. اريد القميص الاسود، تور قمیص غواړم. ته بیرته جواب ورکوي ای قمیص تريد، ای قمیص تريد. البته دا د دو ملګرو کار دی. کولی شي خپله دا جمله هم را جوړه کوي، بیرته خپله پوښتنه هم وکړئ. خو که دوه یا درې کسان یاستئ نو بیخي اسانه دی. اريد القميص الاحمر، سور قمیص غواړم. ای قمیص تريد، کوم قمیص غواړي؟ دا بل تاسې را جوړ کړئ. التدريب الثاني: تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره حوار تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. راځو پوره ښکاره شي. ګوره قمیص صحیح ده که نه؟ او اوس مثال ته راځو چې دې قمیص نه کومه سې جملې جوړ کړي. سړی ورځي دکاندار ته، دکاندار ورته وایي اهلا وسهلا، خیر راغلی، ستړی مه شي. ای خدمت، څه خدمت شته یا څه خدمت وکړم، یا لکه موږ او تاسې چې ساده پښتو کې وایو امر کوه. اریدو غواړم، قمیصا قمیص. لو سمحت، که مهرباني مو وي. اصلا لو سمحت مطلب دا د اجازې نه دی، خو دلته د ادب لپاره لکه موږ وایو چې مهرباني. مهرباني خو مثلا رحم ته وایي، دلته خو څوک په چا رحم نه کوي که نه، خو دا د ادب جمله ده. اريد قميصا، قمیص غواړم. لو سمحت، که مهرباني مو وي. دکاندار ورته څه وایي؟ یا دلته الطالب الاول وایي که نه، ځکه چې د دکاندار او مشتری هغه اکټینګ چې دی هغه څوک کوي؟ هغه لومړی او دویم زده کوونکی کوي. تفضل القمیص. په ډېره بخښنې سره ټوخی مې دی، دا اوږد وخت کېږي. اوس لږ ښه شوی یم ځکه هر څه ولاړو خبرو سره هم داسې کېږي. تفضل القمیص، قمیص واخله، مهرباني وکړه. دوهم زده کوونکی ورته څه وایي؟ شکرا، مننه. همدغه مثال د ثوب په هکله جوړوئ. وبخښئ دلته دوی دې ته کمیس وایي، موږ خو دې ته قمیص وایو. دوی دې ته بیا ثوب جامې وایي که نه، اوږدې دي. دغه شرټ ته چې دی قمیص وایي. په هر صورت قلم دی، دفتر دی، معجم دی. د دفتر موږ کتابچې ته وایو په عربي کې. ښه، د دې په هکله به یې را جوړ کړو. د نور دو مثالونه به تاسې را جوړ کړئ. مثلا دکاندار او لومړی او دویم زده کوونکی زه خپله جوړېږم. اهلا وسهلا، ای خدمه، ستړی مه شې، څه خدمت شته؟ اريد دفترا لو سمحت، کتابچه غواړم که اجازه مو وي. یا د مهربانۍ له مخې کتابچه غواړم. تفضل القمیص،
مهرباني وکړه وبخئ. تفضل الدفتر مهرباني وکړه کتابچه واخله. کراس هم ورته وایي کتابچې ته، او دفتر هم کتابچې ته وایو. کله مې ورکړه هغه راته څه وایي؟ شکرا، مننه. انتقالي 204 نمبر صفحې ته. الوحدة التاسعة نهم وحده ده. الدرس 53 53 درس دی. الدرس الثالث دریم درس کې تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره مثال حوار یا کمیونیکیشن یا خبرې اترې تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دي. په مثال کې څه دي؟ کتاب القراءة د لوست کتاب. ما مخکې ویډیوګانو کې اوایلو کې ویلي چې دا د منهج په کتابونو کې یو کتاب موږ عموما د پښتو لرو، همداشان د عربي ژبې د منهج په کتاب کې د عربي ژبې چې کوم کتاب وي هغې ته کتاب القراءة وایي، او ګرامر ته بیا النحو والصرف یا قواعد وایي چې هغه موږ سره دلته دی. د کتاب القراءة نه څنګه جملې جوړو؟ ماذا تريد؟ ماذا څه؟ تريد غواړي. ماذا تريد څه غواړي؟ أريد كتاب القراءة. أريد غواړم کتاب القراءة د قراءة کتاب د لوست کتاب یعنی د عربي ژبې کتاب. هل آیا تريد غواړي شيئا آخر بل څه؟ هل تريد شيئا آخر لکه دکاندار چاته وایي که نه بل شی هم غواړي؟ لا، نه وشکرا او مننه. عین مثال د کتاب القواعد په هکله هم جوړو. راځو د کتاب القواعد په هکله اوس جمله وایم. یو چاته وایم چې څه غواړي، یا به وایي چې کتاب القواعد غواړم، بیا ورته چې بل څه غواړي. ماذا تريد څه غواړي، یا ماذا تريد څه غواړي. أريد كتاب القواعد د قواعد کتاب غواړم د ګرامر د عربي ژبې. هل تريد شيئا آخر آیا بل څه هم غواړي؟ لا وشکرا، نه مننه. طبق البيض. طبق البيض د هګیو پلیټ. طبق په عربي کې پلیټ ته وایي، او دغه کارتن غوندې چې ښکاري دې ته موږ پلیټ وایو ساده. یو څوک د طبق البيض په هکله خبره کوي. زه دکان کې ناست یم، مثلا زه د هګیو دکاندار یم او دکان کې ناست یم، یو کس راځي، زه ورته وایم ماذا تريد څه غواړي؟ حتما د هګیو په دکان کې هګۍ غواړي. أريد طبق البيض د هګیو پلیټ غواړم. هل تريد شيئا آخر آیا بل څه هم غواړي؟ لا، نه وشکرا او مننه. علبة الملح د مالګې ډبه. عموما مالګه موږ یو وړوکې ډبې کې اچوو. وجبة الغداء د غرمې ډوډۍ. دا 3 مثاله مې تاسو ته پرېښودل، که نه 2 مې پرېښودل، دا به تاسې را جوړ کړئ. انتقالي ګو التدريب الرابع 4 تمرين. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره حوار تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. سمكا ماهي. دجاجا چرګ. 80 ريالا 80 ریال. نو دغې نه د سمک ماهي دجاج چرګ او 80 ریالو نه به داسې جملې جوړې کړو. دی حل کړی دی. بیا د خیار، بادرنګ، بصل، پیاز 20 ریالا. ځکه وایو چې لا خو عادي خبره ده. نو 20 ریاله دې نه به بیا تاسې دغه جملې را جوړوئ. دې کې به هم 2 زه حل کړم، 2 به تاسې ته پرېږدم. راځو اول هغه حل کړي مثالونه چې دي هغه ترجمه کوم. سمک ماهي دجاج چرګ 80 ریال دې نه جملې جوړو. همغه د دکاندار او د مشتری خبره ده. أريد غواړم سمکا ماهي. دلته اوس تاسې وګورئ مشتری نه ده، البته نه پوهېږم که داسې وي مشتری ده نو ښځینه ده او هغې ته چې دی د تأنیث صیغه استعمالیږي د مذکر نه. أريد سمکا ماهي غواړم. وماذا او څه تريدين غواړي ایضا هم. که چېرته دا نارینه وای دا مشتری وای مشتری نه وای نو موږ به ورته څه ویلی؟ وماذا تريد ایضا. نو دا چې ښځینه ده
تريدين وماذا تريدين أيضا نور هم څه غواړي أريد دجاجا چرګ غواړم چرګوړی غواړم چرګه غواړم دا د هغه څه لپاره استعمالیږي عموما موږ او تاسې دوکانونو کې چرګ اخلو چرګوړی اخلو المطلوب غوښتل کېدونکي دي 80 ریالا اتیا ریال دا دوکاندار ورته وایي لکه که موږ دلته په پښتو کې دوکانداري کوو نو داسې نه وایو چې غوښتل کېدونکي دي اتیا ریال څه وایو اتیا ریاله کېږي اتیا افغانۍ کېږي اتیا روپۍ کېږي اتیا ډالر کېږي داسې یو څه وایو المطلوب 80 ریالا اتیا ریاله کېږي تفضل مهرباني وکړه دا مشتری ورته وایي البته هذه البته فکر کوم د ښځینه او نارینه دواړو لپاره د مشتری لفظ استعمالیږي زه کله کله ټوکې را جوړوم پکې مشتری وایم په هر صورت تفضل مهرباني وکړه هذه 80 ریالا دا اتیا ریاله دي نو دا مثالو لاندې دوه مثاله زه حلوم او دا دوه مثاله تاسې ته پرېږدم خيار بادرنګ بصل پیاز 20 ریالا 20 ریال یو سړی راځي یا یو ښځینه راځي البته مثال به د ښځینه حلو أريد بصلا پیاز غواړم ورته وایم وماذا تريدين أيضا نور څه غواړې أريد خيارا بادرنګ غواړم نو زه ورته وایم المطلوب 20 ریالا 20 ریاله کېږي یا 20 ریاله غوښتل کېدونکي دي هغه راته څه وایي تفضل مهرباني وکړه هذه 20 ریالا دا 20 ریاله دي لانجه نه کوي چې نه په 19 یې کړه ته ډایرکټ پیسې راکوي دوهم مثال ته انتقالي وو سکر بوره شای چای کېدای شي بعضو ته په ذهن کې یو سوال پیدا شي ولې سکر دی او سکرن سکر چې دی بوره سکرن هم بوره دا دلته مرفوع منصوب د ګرامر خبره ده کله سکرون شي کله سکرن شي کله سکرین شي نو دا زمونږ ابتدایي حالات دي د وخت په تېرېدلو سره ان شاء الله ګرامر او قواعد او نحو صرف ته هم اشاره کوو أريد سکرا بوره غواړم وماذا تريدين أيضا او نور هم څه غواړې او نور هم څه غواړې یا نور څه غواړې أريد شایا چای غواړم المطلوب 60 ریالا 80 ریاله غوښتل کېدونکي دي 80 ریاله کېږي تفضل مهرباني وکړه هذه 60 ریالا دا 80 ریاله دي بيض هګۍ ملح مالګه 30 ریالا 10 ریال لحم غوښه ارز وریجې 70 ریالا او یا ریال دا دواړه مثالونه به تاسې حل کوئ 205 نمبر صفحة انتقالي بو التدريب الخامس أجري حوارا مع زميلك حول الصورة اوس دا زه بالکل نه حلوم دا تاسې ته پرېږدم هر سوال چې تاسې لره مثلا دلته کوم څه وینئ یا دې هکله یو جمله ویل غواړئ خو تاسې پښتو کې یا دري کې یا اردو کې پرې پوهیږئ خو نه یې شئ کولی چې عربي کې ترجمه کوئ نو بېغمه ماته میسج وکئ بېغمه کمنټ وکئ انشاءالله چې دې نه وروسته ورته لاسرسی لرم او جوابوم همدا شان په واتساپ هم تاسې میسج کولی شئ چې کومه پوښتنه وه 015 ته میسج وکئ البته واتساپ کې نو سوال به مو جواب شي دلته چې څه ګورئ دوکاندار او د دوی په هکله یو څه جملې وایي او پیرې یو جمله د دوکاندار او بله جمله د مشتری په هکله ولیکه او جواب یې کړه التدریب السادس شپږم تمرین دی موږ سره اجري حوارا مع زميلك حول الصورة خپل ملګري سره د دې عکس یا د دې تصویر په هکله خبرې اترې وکړئ دلته څه ګورئ دا تقریبا یو سټور دی بلکې سوپر سټور دی د دې په هکله خبرې وکړئ که نه پوهېدئ پوښتنه وکړئ ویې لیکئ البته صرف خبرو باندې نه کېږي چې ویې لیکئ تاسو ته به هم معلوم شي چې څومره اوبو کې دننه یاستئ یعنې څومره مو زده کړه کړې التدريب السابع أجري حوارا مع زميلك حول الصورة
اووم تمرین دی خپل ملګري سره خبرې اترې د دې تصویر په هکله وکړئ عین شی دی ویې لیکئ. انتقالیږو 200 نمبر صفحې ته 206 صفحې وشوې. القراءة والكتابة لیک او لوست. اولا لومړی القراءة لوست. التدريب الأول اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. لاندې پاراګراف ولولئ او بیا د سوالونو جواب پیدا کړئ. زه یو پیرې دا پاراګراف لولم بیا وروسته معنا کوم او دا سوالونه به بیا تاسو جواب کړئ ځکه چې پاراګراف کې هر څه لیکلي دي. مالك ذهب إلى السوق وهو الآن في قسم الأثواب. هذه أثواب جميلة جدا. هذا ثوب أزرق وهذا ثوب أبيض وهذا ثوب أصفر. الثوب الأزرق ب70 ريالا والثوب الأبيض ب90 ريالا والثوب الأصفر ب30 ريالا. ماذا يريد مالك؟ لا يريد الثوب الأبيض. الثوب الأبيض ب90 ريالا. هذا كثير جدا. مالك يريد الثوب الأصفر. الثوب الأصفر ب30 ريالا. وسمعناته وكشي. مالك ذهب إلى السوق. مالك ذهب لار إلى تا حرف دي السوق بازار. إلى السوق بازار تا. مالك ذهب إلى السوق. مالك بازار تا لار. هو الآن هو هغا الآن أوس في ب حرف دی قسم الاثواب د جامو په برخه کې دی. عموما یو بازار ته چې لاړ شي جامې په یو طرف کې وي دا د ښځینه او د ښایست میکاپ او سرخي او لاینر وغیره دا په بیلو ځایونو کې وي او پاپړ کلچې دا په بیلو ځایونو کې وي ګوړه بوره دا په بیلو ځایونو کې وي نو مختلف ځایونه وي. هو الآن في قسم الاثواب. هغه اوس د جامو په برخه کې دی یعنی د جامو کوم بازار چې دی په هغې کونج کې دی. هذه دا د مؤنث لپاره دی. اثواب جامې دي. جمیلة ښایسته جدا ډیر. هذه اثواب جمیلة جدا دا ډېرې ښایسته جامې دي. هذا ثوب أزرق دا اسماني رنګه جامې دي. وهذا ثوب أبيض او دا سپینې جامې دي. وهذا ثوب أصفر او دا زیړې جامې دي. الثوب الأزرق البته قمیص به ووایم مخکې مې جامې ویلي. ثوب او ملابس دواړه جامو ته وایي خو قمیص لپاره هم استعمالېږي البته بانیان نه هغه اوږد قمیص موږ او تاسو چې کوم قمیص استعمالوو. الثوب الأزرق اسماني رنګه قمیص ب70 ريالا په 80 ریاله دي. والثوب الأبيض او سپین قمیص ب90 ريالا په 90 ریاله دی. والثوب الأصفر او زیړ قمیص ب30 ريالا په 10 ریاله دی. ماذا يريد مالك؟ مالک څه غواړي؟ ماذا څه يريد غواړي. مالک مالک. لا يريد الثوب الأبيض سپین قمیص نه غواړي. الثوب الأبيض سپین قمیص ب90 ريالا په 90 ریاله دی. هذا كثير جدا دا ډیر دی. مالك يريد الثوب الأصفر. مالک سپین زیړ قمیص غواړي. الثوب الأصفر ب30 ريالا زیړ قمیص په 10 ریاله دی. سوالونه ترجمه کوم حلوی به تاسې دلته جواب شته. أين مالك الآن؟ مالک اوس چیرته دی؟ بكم الثوب الأبيض سپین قمیص په څو دی؟ بكم الثوب الأزرق اسماني رنګه قمیص په څو دی یا آبي رنګ نه پوهېږم دقیق نوم یې نه دی یاد. بكم الثوب الأصفر زیړ قمیص په څو دی؟ ماذا يريد مالك؟ مالک څه غواړي. التدريب الثاني یادونه کوم چې د درس بڼه مې لږ تغییر کړې ده البته درس لږ کم و دا چې ویډیوګانې په وخت نشم اپلوډ کولی نو چې وخت مې فرصت مې پیدا کو نو ډیر درس به وایو اپلوډ کوم تاسې چې څومره زده کوئ. التدريب الثاني اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. پاراګراف ولولئ او بیا د سوالونو جواب وکړئ. عین شی دی زه دا پاراګراف لولم معنا کوم یې
او دا سوالونه هم معنا کوم، جوابونه یې دې کې شته دی. تاسې لږ تکلیف تاسې خپله وکړئ، جوابونه پیدا کړئ. که چېرته کومې ستونزې سره مخ شئ نو بېغمه ماته سوال راولېږئ. د کونړیانو خبره راوارته وایي. نو پاراګراف شروع کیږي. راشد یذهب الى السوق. راشد یذهب زی، روان حالت دی کنه. ذهب پخوا خبره ده، ذهب لاړ، یذهب زی. راشد یذهب الى السوق، راشد بازار ته ځي. راشد یرید غواړي، قمیصا قمیص غواړي. هذا دا قسم البرخه ده القمصان د قمیصونو. هذا قسم القمصان دا د قمیصونو برخه ده. لکه مخکې چې بازار کې ویل ګوړه یو ځای کې، بوره بل ځای کې، ښځینه او سامان بل ځای کې، قمیصونه بل ځای کې، پتلونونه بل ځای کې وي. هذه مؤنث ده، هذا مذکر ده، هذه مؤنث ده. قمصان جمیلة، دا ښایسته قمیصونه دي. هذا قمیص ابیض، دا سپین قمیص دی. وهذا قمیص اصفر، او دا زیړ قمیص دی. وهذا قمیص احمر، او دا سور قمیص دی. القمیص الابیض ب20 ریالا، سپین قمیص په 20 ریاله دی. والقمیص الاصفر، او زیړ قمیص ب30 ریالا، په 30 ریاله دی. والقمیص الاحمر ب40 ریالا، او سور قمیص په 40 ریاله دی. راشد یرید القمیص الابیض، راشد سپین قمیص غواړي. راشد یحب اللون الابیض، راشد سپین رنگ خوښوي. ولا یحب اللون الاحمر، او سور رنگ نه خوښوي. سوالونه ترجمه کوم، جوابونه به په همدې پاراګراف کې تاسې پیدا کړئ. الى اين يذهب راشد، راشد چیرته ځي. ماذا يريد راشد، راشد څه غواړي. بكم القميص الابيض، سپین قمیص په څو دی. بكم القميص الاحمر، سور قمیص په څو دی. بكم قمیص راشد، راشد قمیص په څو دی. البته راشد به خاص قمیص لري. په دې پاراګراف کې ولټوئ. 208 نمبر صفحې ته انتقالیږو. خو ماته داسې ښکاري لکه نور چې بس وي، ډېر اوږد شو. د نن لپاره هم دومره بس دی. 208 نمبر صفحه به سبا ولولو. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في النشرة المقبلة في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. په مخمو زیړي ګلونه.